بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ملګرو. د رحمان بابا شاعري. رحمان بابا په ځوانۍ کې د شعر په لوستلو پیل وکړو او د شاعرۍ سره یې بې حده مینه پیدا شوه. هغه ته شاعري په برخه کې د خدای تعالی طرفه ډالۍ شوې وه. د دې برخې پته د رحمان بابا د شاعرۍ لوستلو سره ولګي. رحمان بابا ته په اوله کې د دې برخې اندازه نه لګېدله. د دې په وجه رحمان بابا چې څومره لویېدو نو په ذهن کې شکونه پیلېدل. هغه به دا سوچ کولو چې دا شاعري زه ولې کوم، د څه دپاره یې کوم، د چا دپاره یې کوم. دغو سوچونو به یې په ذهن کې او په فکر کې یرغل جوړ کړی و. رحمان بابا له به په خپل ذات کې د ورکېدو احساس راتلو. د دې دنیا د هر یو څیز نه نفرت غوندې شو او دې دنیا مادي ضرورتونو غوښتنه یې پرېښودله. ځان یې د خدای رحمت ته وسپارلو، شاعري پرېښودله او د الله تعالی ذکر او فکر دپاره یې په تنهایۍ کې ژوند پیل کړو. د به دا نه غوښتل چې څوک دې راشي او دی د الله تعالی په ذکر او فکر کې ګډوډ کړي. الله تعالی سره د دومره مینې په سبب الله تعالی دې په سمه او رښتینې لاره پوهه کړو او د اسلام په صحیح لاره یې روان کړلو. د سمې لارې موندو په وجه رحمان بابا بیا دا شاعري شروع کړله. په خپله شاعرۍ کې به د الله تعالی سره د رښتینې حقیقي او ژورې مینې اظهارونه کول. په شاعرۍ زبان کې داسې شاعرۍ ته حمد وایي. څنګه چې رحمان بابا د الله تعالی په دین پوه شو نو ډېر په زړه پورې شعرونه یې ولیکل. د دغو شعرونو په وجه رحمان بابا ډېر په لږ وخت کې شهرت پیدا کړو. د وفات کېدلو نه پس په ډېر لږ شانتې موده کې رحمان بابا نه صرف په پاکستان او افغانستان کې نوم وکړو بلکې په ایران او په هند کې هم ډېر خلکو د ده کار خوښ شولو. دینی پوهان او عالمان د رحمان بابا له شعرونو څخه د اسلام په اړه معنی لرونکي درسونه جوړوي. ملي او سیاسي مشران د خپلواک پاڅون لپاره د رحمان بابا شعرونه استعمالوي. خلک د هغه کتابونه یا د روحاني یا د سیاسي او یا د مذهبي ګټو لپاره لوستي. د پښتنو غټ غټ موسیقارانو او سندرغاړو په خپلو سندرو کې د هغه شعرونه وویل. سیدو بابا چې د پاکستان د سوات د غرنۍ ولسوالۍ یو نامتو پیر و، ویل چې که پښتنو ته کله هم دا اجازت میلو شو چې له قرآن نه پس دې چېرته د اسلام بل یو کتاب ولوستي نو بېشکه پښتانه به د رحمان بابا دیوان ته ولاړ شي. د رحمان بابا علم. د رحمان بابا دیوان کې د پښتو، فارسی او عربي ټکي ملاویږي. د دې نه دا خبره ظاهریږي چې رحمان بابا سره د دغو درې وړو زبانونو زده کړه وه. د دې سره سره د رحمان بابا دیوان په تاریخ، په فلسفه او په الهیات باندې د رحمان بابا پوهه څرګندوي. د علم د دغې زده کړې کولو لپاره رحمان بابا لرې نه وتلی، ځکه چې پېښور د بخارا په شانتې په دغې وخت کې د دیني زده کړو د مرکز په توګه شهرت ترلاسه کړی و. پښتو ادب اول او مشهور کتاب پټه خزانه وایي چې د رحمان بابا استاد مولا محمد یوسفزی و. د رحمان بابا دینی افکار. لکه څنګه تاسو ته پته ولګېده چې رحمان بابا یو مذهبي او صوفي شخصیت و خو د تصوف د کوم شاخ سره تړلی و. په دې باره کې د طریقدانو ترمنځ اختلاف دی. ځینې داسې اندازې لګوي چې رحمان بابا په کوهاټ کې د نقشبندۍ سلسلې سره تړلی و او د پیر بابا له زمنو څخه یې زده کړه کړې وه. ځینې مورخین رحمان بابا د چشتي سلسلې سره منسوبوي. ځینې تاریخي پوهان وایي چې رحمان بابا قادری و
ځینې مورخین په دې اړ دي چې رحمان بابا خالص حنفي و. خو د دغو ټولو دعوو ثابتولو لپاره همدغه طریقدانو سره هیڅ شواهد نشته دی. که رحمان بابا چرته د تصوف یوه شاخ سره تړلی وی نو د هغه شاخ منونکي به نن خامخا دا دعا کوله چې رحمان بابا د دوی د تصوف سلسلې سره تعلق لري. همدارنګه دعوا یوه سلسله هم نه کوي. نور له دې څخه څرګندېږي چې رحمان بابا له دې ټولو سلسلو کې د یوې سلسلې سره هم نه و منسلک، بلکې ځان له پخپله یو درویش انسان و، د سند د سیمې شاه عبداللطیف بیټای په شان. هغه هم یو صوفي او درویش انسان و، خو د تصوف سلسلو سره نه و تړلی، بلکې ځان لا بیله به د درویشۍ ژوند کولو.